په دوبۍ کې د کرکټ د نړۍ تر ټولو معتبر شلوریز لیګ IPL بولي. نن په متحده عربي اماراتو کې د هندي لیګ لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیلېږي. دغه لیګ ته 116 لوبغاړو نوملیکنه کړې، خو یوازې 333 لوبغاړي اخیستل کیږي. د دغه شمېر له منځه 214 هندي لوبغاړي دي او پاتې 119 نور بهرني، چې پکې 10 افغان لوبغاړي هم شامل دي. د IPL ټولې 10 لوبډلې یوازې 28 نورو لوبغاړو ته اړتیا لري څو خپلې لوبډلې پوره کړي، چې په دغو لوبغاړو کې ښایي 30 بهرني لوبغاړي وي. په همدې حال کې هغه افغان لوبغاړي چې تیر کال په هندي لیګ کې لوبېدلي وو ټول یې خپلو لوبډلو له ځان سره ساتلي دي. د محمد نبي، مجیب الرحمن او عظمت الله عمرزي په ګډون 10 نور افغان لوبغاړي نن بولۍ ته وړاندې کیږي. یو نوم چې په هندي رسنیو کې غوغا جوړه کړې عمرزی دی. عمرزی په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره یو ښه تیز توپ اچوونکی الراونډر ثابت شو چې د کرکټ په نړۍ کې نن سبا ډیر کم پیدا کیږي. نوموړی د ښې کارکردګۍ سره د مختلفو لوبډلو پام ځان ته راړولی دی او وړاندوینه کیږي چې نن به د یاد لیګ په بولۍ کې بازار ګرم وي. د ICA د معلوماتو له مخې ګجرات به یوه له هغو لوبډلو وي چې عمرزی له ځان سره کړي. چنای، راجستان او حیدرآباد لوبډلو هم د نوموړي په رانیولو کې لیوالتیا ښودلې ده. د عمرزي ترڅنګ د ابراهیم ځدراڼ، قیس احمد او وقار سلام خیل د اخیستلو چانس هم شته. خو نن به د IPL د بولۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبغاړو بخت هم معلوم شي چې په دغه لیګ کې د اخیستلو لپاره ورسره ملتیا کوي او که نه.